ته په هره خبره دومره ټینشن ولې اخلي؟ خو یوه خبره وه تېره شوه. ګوره ناصره، که یوه خبره وې که نه نو ما به زغملی وې. زه خو په دې کور کې بندیوانه شوم. زما تعلیم، زما ماحول او زما خاندان زما لپاره یو پیغور شو. اوهو پلوشې، ګوره زه ستا څومره خیال کوم، ستا برداشت، صبر، ستا خدمت منم. او بله خبره دا ده چې دا پخواني خلک دي، د دې سوچ او ماحول بدلېدو کې به ټیم لګي. دا خو زم ویم، موږ له پکار دی چې دوی عزت او احترام وکړو. خو دوی دې زموږ خبره اوري که نه؟ ته ګوره دې ګلونو سره دا کمره څومره بدرنګه ښکاري. نه، تا بابا هم زما دې کمرې ته پاتې و. ښه پرېږده، دا خبرې پرېږده. نو دا وګوره ما تا له څه راوړي. واه، دا په کومې خوشحالېږې؟ دا صرف تا دپاره چې ته خوشحاله شې، وخاندې او زما دا ذهن لږ سپک شي. ډېر استاد یې ښه. ناصره، ناصره! پلوشې څه چل دی؟ سم نه، هسې خوب مې لیدو. ښه ځه ویده شه، ځه. امی جی، بهر نه څوک ماشوم ولېږه رکشې پسې، بابا کره مې ځم. یوازې به ځې؟ او امی جی نږدې ځای دی، زه خو به یونیورسټۍ ته هم یوازې تلم راتلم. پلار کره خو ځې؟ خو هسې نه چې امی جی بابا کره مې ځم، بل چېرته خو نه ځم. وای الله، دا وګوره مورې، دا جنۍ خو سم خوړل کوي. څه بد خو مې درته ونه وی چې لکه د پیشو په شانتې په یو په بل کور باندې مه ګرځه. او هسې تا کې دومره عقل نشته چې څوک د کوره چېرته ځي که نه نو چاته څه توکي. یو خو دا تعلیم زما لپاره پوره عذاب جوړ شو. څه هېڅ چاته هم نه ځه. نورې او نازکه په تعلیم او په ښایست باندې دومره ګس جبه یې راپسې راویسته. زوی دې کابو که چې ماښام له خیره سره کور ته راشي که نه نو قسم ورته واچوه او چې کمرې ته یې پرېنږدې دقه ځای کې ځان سره کښېنوه چې زه د دې جنۍ نه د تعلیم هېر کړم. موږ سره خوله وخي